نشه یي توکي هغه بېروحه قاتلین دي چې په تدریجي توګه انسان د مرګ تر سرحده رسوي. دغه بېرحمه وژونکو توکو په تیرو څو لسیزو کې زموږ د هېواد هر قشر او په ځانګړي ډول ځوانانو د کورنیو هیلې رژولې او دغې ناوړې چارې په ټول هېواد خپله بېرحمه توره لمن غوړولې وه. په سړکونو، کوڅو او پلونو لاندې مو ځوانان د سترګو پر وړاندې مړاوي کېدل او ورځ تر بلې دغه ناوړه چاره مخ پر پراخېدو وه او تش په نامه حکومتونو او بنسټونو یې د نندارې ترڅنګ خپل امتیاز هم اخیست. نړیواله ټولنه مخکې در پته چې دا اوس ما او تا ناست پر دې میز باندې تر 7 میلیارده زیاتې پیسې په دې مخدره موادو په کنټرول کې دوی لګولې وې، خو نتیجه یې څه راوتله چې 3.5 میلیونه معتادین راوتله او 95% مواد مخدر د افغانستان څخه صادرېدله. خو هغه 7 میلیارده ډالر یعنې سړی دا فکر کوي چې کېدای شي پر دې لګولي چې زیات سي، کم کړي خو نه وه. اوس دپاره موږ ډېر کوششونه کړي دي، دوی سره مختلف وختونه ملاقاتونه کړي دي، غوښتنه مو ځنې کړې ده چې زموږ سره په دې کې همکاره واوسېږي. اوس د یونما په ذریعه باندې څه ناڅه مجلسونه سوي دي. دا اوس په قطر کې یو مجلس وسو، په دې کې د خلکو سره د بدیل معیشت د ډېرو ملکو څخه غوښتنه وسوه. بعضې ملکو وعدې وکړې چې موږ په بدیل معیشت کې همکاري کوو، نو وبګورو چې څنګه کېږي. ژوندی مو څه د لیونۍ مینې کیسې کړې راغلو، موږ نمرود د سکروټې ځان باندې سړې کړې راغلو، موږ د نړۍ لمبې د تن په وینو وړې کړې راغلو، موږ نمرود د سکروټې ځان باندې سړې. له نیکه مرغه د اسلامي امارت په راتګ سره د یاد لوی بشري ناورین ټغر ټول شو، د سړکونو او پلونو تیر زړه بوږنونکې بڼه بدله شوه او هیوادوال مو د دغه وژونکو ګړنګونو له څوکو وژغورل شول. اوس د تیر په خلاف هیواد مو د یو روڼ سهار شاهد دی او په تیر کې دغه مړاوي ځوانان اوس د یوې برخې ماهرین او د کورنۍ راتلونکي امیدونه دي. اسلامي امارت د راتګ سره چې کله جناب امیرالمؤمنین حفظه الله حکم صادر کړي د هر نوع مخدره موادو کار، کیله، خرید، فروش د دې د ممنوعیت اعلان یې وکړي. دغه وخت څخه موږ لاس په کار سوي یو او تر اوسه پورې الحمدلله ډېر غټ پیشرفت سوی دی. تقریبا د کښتو په ارتباط زه ویلی سمه چې موږ په 100 کې 99% صفر کړي دي. همدارنګه قاچاقبر او هغه مواد فروشان چې بغیر له تریاکو چرسه نور ټابلیټکا او یا نور د دې څه ورته شیان لکه شیشه او نور، دا هم په ډېر غټ تعداد باندې نیولي دي او د هغو کارخانې مې د بینه وړي دي. په دې اړه موږ مطمئن چې په 100 کې 95% موږ انشاءالله مخ ته تللي یو. نو په عموم کې تر اوسه پورې موږ د خپل کار سره راضي یو او دا زموږ کوم څه چې کړي دي دا په جهاني سطحو ټولو منلې ده. د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې دا چې پر نشه یي توکو د روږدو درملنه کوي، بلکې دغه ناوړه عمل مرتکبین او قاچاقبرو مخنیوي لپاره هم ګړندي عملیات او څارنه ترسره کوي. د نشه یي توکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت ځانګړې عملیاتي قطعه وخت پر وخت خپل بریالي عملیات ترسره کوي چې په نتیجه کې د نشه یي توکو په لسګونه لویې او وړې شبکې نیولې او د قانون منګلو ته یې سپارلي. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، زمونږ د کشف ملګرو یو کشف کړی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د وزبین په دره کې. نو موږ او تاسې به اوس له خیره خپل ترتیب برابرو او په هغه طرف باندې به د عملیاتو په طرف باندې ځو. کومه ملګرو ته چې هلته وظیفه سپارل کیږي په پوره ځیرکتیا او پوره چټکتیا سره به خپله وظیفه ترسره کوي. هیڅ ملګری باید هلته غفلت ونه کړي. نو آماده یې؟ ځو له خیره، مارش مارش د موټره په طرف. ځان کوي د سولې په دوی باندې ښایسته دي د غرونه درې ټولې، په دوی باندې ښایسته دي د غرونه درې ټولې، پراته یې په لمن دي سرتیري ستوري، پراته یې په لمن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري، سرتیري ستوري. ملي قهرمانان دي رښتونی
اتلاندي زمونږ پوله ساتي ځواکونه سربازان دي زمونږ پوله ساتي ځواکونه سربازان دي ویاړلي بریمن دي سرتیري ستوري ویاړلي بریمن دي سرتیري ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سنایپر ملګري خپل هدف ته ځان ورسوئ زه یې له خیره د پیکا ملګري کوم ځایونه چې درته ښودل سوي هغلته خپل ځانونه ورسوئ زه یې له خیره مارش نور د امنیتي ملګري ټول دغه خواړ طرف ته مارش قدمونه څیرې مبارکې د بخت قدمونه له هر څه برخمن دي سرتیري ستوري له هر څه برخمن دي سرتیري ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي امنیتي ټیم امنیت برقرار حرکت راوکړه ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیري ستوري سرتیري ستوري د ګران هیواد په غولي اذان کوي د سولې په دوی باندې ښایسته دي د غرونه درې ټولې په دوی باندې ښایسته دي د غرونه درې ټولې پراته یې په لمن دي سرتیري ستوري پراته یې په لمن دي سرتیري ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیري ستوري سرتیري ستوري ملي قهرمانان دي رښتوني اتلان دي زمونږ پوله ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیري ستوري سرتیري ستوري ګلونه ښایستونه ګټې د ولس زړونه څیرې مبارکې د بخت قدمونه څیرې مبارکې د بخت قدمونه له هر څه برخمن دي سرتیري ستوري له هر څه برخمن دي سرتیري ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیري ستوري سرتیري ستوري ولاړ یخو ګرمۍ ته سجده باسلی ته نازکې سینې سپردي د هر غلیم مرمۍ ته نازکې سینې سپردي د هر غلیم مرمۍ ته زخمونه یې په تندي سرتیري ډېر برید مکمل الحمدلله په بشپړه توګه عملیات کامیاب وو
د عملیاتو نتیجه کې 2 دانې مزدونین، 4 بشکې تیزاب، 15 پاکټه هیروین او 1 بوجۍ چرس ونیول. دغه عملیات الحمدلله پوره کامیابه و. په دغه عملیاتو کې موږ 4 بشکې شراب او 15 پاکټه هیروین تر 1 من اندازې پورې د تریاک ونیول او 2 نفره مزدونین لرو. الحمدلله عملیات مو پوره کامیاب او بریالي وو. موږ خو کشفي ارګانونه لرو. زموږ د کشف امریت ده د ځانګړي عملیاتي قطعې هغه ملګرو کشف کړی و. نو دغه کشف په اساس باندې موږ راغلو، په دغه ساحه کې مو عملیات ترسره کړه او دغه مزدونین مو ونیول او دا به د قانون منګولو ته سپارو. دغو خلکو ته زموږ دا پیغام ده چې اول د الله جل جلاله څخه وډار سي. په دوهمه برخه کې که دا خلک ځانونه اصلاح نه کړي نو موږ د دې لپاره روزل شوي خلک یو. موږ به په پوره طاقت سره د خلکو په وړاندې مبارزه کوو او دوی ته به اجازه ورنه کړو چې زموږ د ولس آینده او زموږ د روان نسل آینده خرابه کړي او د دوی سره موږ جدي مبارزه کوو او دوی به د قانون منګولو ته سپارو. نو اوس خو فی الحال الحمدلله په ټول افغانستان کې د مخدره موادو کچه تقریبا 0 ته رسېدلې. نو بیا هم موږ دغه خلکو ته وایو چې تاسې هېڅکله داسې کوشش مه کوئ چې غیر قانوني کړنې ترسره کوئ. که تاسې هم بیا له دې خپلو کړنو څخه نه اوړئ نو موږ د دې لپاره روزل شوي خلک یو او تاسې به انشاءالله ډېر زر ګرفتاره کړو او د قانون منګولو ته به هم سپارو. د تاسې په مقابل کې موږ مبارزه بیخي جدي ده او موږ نه ستړي کېدونکې هلې ځلې په دې لاره کې کوو. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. اول تاسو ته بیا ګران د افغانستان ټول عام ولس ته د دې ډاډ ورکوو او تضمین یې کوو چې انشاءالله د موږ عملیات دایما چمتو یې ورته او موږ به د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه کې به جدي عملیات ترسره کوو. لکه څنګه چې تاسې شاهدان وئ د موږ عملیات په ښه بریالیتوب سره ترسره سوه. په دې نتیجه کې 2 نفره قاچاقبران سره له څه ناڅه موادو چې ګرفتاري سوه د موږ انشاءالله عملیات 100% کامیاب و. د موږ پیغام خو ګډونوالو د افغانستان ګران ولس ته دا ده چې انشاءالله موږ د دې هیواد بچیان یو تل به د دې هیواد لپاره خدمت کوو. کله چې موږ دا یونیفورم په ځان که موږ ځان وقف د دې هیواد او د اسلام لپاره کړی ده نو انشاءالله موږ به د هیوادوالو لپاره دایما د امن فضا خپروو او هغو کسانو ته چې د دې کارونو مخته وړي یا پالیسي یې کوي یا هغه کشورونه چې غواړي افغانستان کې قسمه غلبې وکړه نو انشاءالله د هغو لپاره موږ اماده یو چې د هغو مخنیوی وکړو او دوی سره مقابله وکړو. بل قاچاقبر موږ پر 2 قسمه تقسیمو. یو هغه قاچاقبر دی چې مواد د یو ولایت بل ولایت انتقالي یا د یو ولایت څخه بیا افغانستان څخه نور دنیا ته انتقالي. یو دا قاچاقبر دی. یو هغه مواد فروشان دي چې هغه دلته خرڅي خپل پر افغانانو باندې خرڅي او هغه دلته محتاجین دي او د هغو باندې د هغو سره کاروبار دی. موږ د دواړو په برخه کې ډېر جدي اقدامات کړي دي او په ډېر غټ تعداد باندې موږ مواد مخدر نیولي دي، قاچاقبر مو نیولي دي او محاکمو ته مو سپارلي دي. همدارنګه دا کوم مواد فروشان یا ساقیان چې ورته وایي دا هم په اکثرو ښارو کې د افغانستان نیولي دي، محکمو ته مو سپارلي دي چې د دې په وجه باندې اوس الحمدلله زموږ مطمئن یو چې نور به د موادو پیدا کېدو ځای مشکل څوک پیدا کړي. بل په دې کې موږ فرق نه دی کړی چې کوم څوک په دې کې داخلي کار کوي د هغه د مخنیوي لپاره موږ خپل لارې چارې په کار اچولې دي، نیولې مې دي او محاکمو ته سپارلي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معین لوی پاسوال ملا عبدالحق اخوند همکار په وینا د امیر المؤمنین فرمان او د میشتو سپین ږیرو او منابرو په واسطه د عامه پوهاوي په نتیجه کې اوسمهال په ټول هیواد کې د نشه یي توکو کرکیله 99 سلنه له منځه تللی. دې کې اول د امیر المؤمنین شیخ صاحب حکم ډېر مثبت اثر چې هغه هم دا حکم وکړي چې کله حکم صادر سو د افغانستان ټول ولسونه مسلمانان دي د امیر د حکم په اهمیت پوهېږي چې دا اوس صادر سو دا وجوب لري باید موږ که بیا هم تاریخ کړو نو که مخکې مباح و اوس حرام سو. یو خو دا شی و. دومه د دې ضررونه زموږ ښکاره زموږ ولسو ته رسېدلي وه. زموږ 3.5 میلیونه افغانان معتادین سوي وه چې دا هم ښکاره یو داسې عمل و چې د دې څخه د ټول افغانستان د خلکو نفرت. دوم په دې کې موږ د پوهاوي دپاره ډېر کوششونه وکړه. ولاړو ټول ولایاتو ته ولسوالیو ته په هر ولایت کې مو مختلفې غونډې جوړې کړي دي د علماو په ذریعه د سپین ږیرو د مشرانو په ذریعه موږ پوهاوی ورکړی دی ټولو خلکو ته. هغه د دې ضرورونه او هغه شرعي اړخونه مې ورته بیان کړي دي. نو په دې اړه موږ سره خلکو ډېره همکاري وکړله او موږ په هېڅ ولایت کې د کوم مشکل سره نه یو مخ شوي. امارات 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 د سپینو ستورو څخه حق لښکر
خدای کول حاکم پر لر او بر امارت دی د سپینو ستورو ځل د حق لښکر امارت دی که خدای کول حاکم پر لر او بر امارت دی ولس ارمان دی تا پسې تړلې د مؤمن ولس ارمان دی نو ځکه د ولس د زړګي سر امارت دی د سپینو ستورو ځل د حق لښکر امارت دی که خدای کول حاکم پر لر او بر امارت دی د ایټم خاوندان یې په ګونډو دا هر کافر ظالم پر سر خنجر امارت دی دا هر کافر ظالم پر سر خنجر امارت دی د سپینو ستورو ځل د حق لښکر امارت دی که خدای کول حاکم پر لر او بر امارت دی قربان لا درد شم او قربان لا سیاستا قربان لا درد شم او قربان لا سیاستا قربان لا درد شم او قربان لا سیاستا سنگر امارت دی د سپینو ستورو ځل د حق لښکر امارت دی که خدای کول حاکم پر لر او بر امارت دی زلمی دی هسکه غاړه استشهاد آماده دی زلمی دی هسکه غاړه استشهاد آماده دی د نوموړي په وینا د روږدو درملنې لپاره یې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د تداوۍ مرکزونه پرانیستي. د یاد معینت له لورې د راکړو معلوماتو له مخې په روان کال کې 12314 معتادین راټول کړي، 3221 تنه یې تداوي شوي او پاتې کسان یې تر درملنې لاندې دي. تاسې د صحنې شهیدان یاست چې کله اسلامي امارت دوه وار فتح ترلاسه کړه او ساحه کې داخل سوه. موږ یو حالات ولیدی چې داسې بوږنونکي حالات وو چې په کابل کې په ټول کابل کې یو قسم بې اندازې معتادین خپاره وه، په بازارو کې وه، په اطرافو کې وه چې خلک ولسونه ټول د دې څخه ډېر سخت کړېدل او بیا په دې کې خپله په دې حساب ډېر خلک مړه کېدله او خو هم د یخ کې به هم دلته پراته وه، په ګرمي کې به هم دلته پراته وه. بیا اسلامي امارت د دې لپاره یو جدي اقدامات وکړل او تصمیم یې ونیوی چې دا معتادین به راټولوو او د دې تداوی به کوو، د دې چې تر څو جوړېږي د ریاست پر موږ د خدمت کوو. نو په دې اړه بیا اسلامي امارت په ټول افغانستان کې د دې لپاره د معتادینو مرکزونه جوړ کړه چې د هغو د جملې څخه په کابل کې موږ دلته د هغوی حمایوي مرکز جوړ کړي او هم سره کمپ امید دی چې تقریبا 15,000 کسان دلته په دې کې ځایېدلی سي. همداسې په هرات کې په کوم ولایتو کې چې معتادین ډېر وه هلته موږ کمپونه جوړ کړي، تقریبا تعداد یې 14 ته رسېږي چې په دې کې په لکونو معتادین موږ تداوي کړله او چې کله جوړ سي موږ مطمئن سو بیا خپلو قریبانو ته سپارو یو تضمین ځنه اخلو. الحمدلله تر اوسه پرې دې کار ډېره مثبته نتیجه ورکړله چې په ټول افغانستان کې وګرځېږي، ټول ولایت ته ولاړ شي، نه دا چې کابل یو معتاد پیدا نه کړي چې دلته معتاد عادي ناست دی او بیا هم د سړک پر غاړه باندې پروت دی. دا معتادین راټولېږي او هلته تداوي مرکزونو ته وړل کېږي. نو د دې سره دا کار مثبت سو او نتیجه مثبته سو. د نشي توکو په ارتباط خو امیر شیخ صاحب په حکم کې واضح نشته چې دا د شریعت د نگاه سره حرام دي، ځکه دا نشه ده او د انسان هغه کیفیت بدلی، حالت یې بدلی، بیخي د انسانګرت د حالات څخه وباسي. نو د نه لمونځ کوي، نه روژه نیسي، نه حقوق د والدینو ورمالمیږي، نه د اولاد ورمالمیږي، د دې څخه یو داسې درنده انسان جوړ سي. نو دا د شریعت په حساب باندې دا یو عمل چې هغه انسان خپل حالت څخه بدلی، نو دا په شریعت کې ورته جواز نشته
او د دې لپاره مختلف شرعي دلایل شته. نو امیرالمؤمنین شیخ صاحب هم په دې اساس چې دا یو فساد دی، یو غیر شرعي عمل دی، بې له کوم امتیاز موږ دغه عمل تطبیق کړي او سرته ورسوو. د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت لخوا د راکړو معلومات له مخې د 1404 کال له پیله تر دې دمه د قاچاقبرو او مواد پلورونکو د نیونې په موخه یې 15,623 پراخ بریالي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 3,909 تنه مظنونین نیول شوي، 102 کارخونې تخریب شوي، 7,601 تنه نشه یي توکي ضبط شوي او 14,353 هکټاره ځمکه پاکه شوې. د کوکنار کرکیله خو بیخي صفر سوه. تقریبا په جنوبي ولایاتو کې په اکثرو د افغانستان په اکثرو ولایاتو کې هېڅ تاریاک نه وه. تنها څه لږ تاریاک بدخشان کې هم په غرنیو سیمو کې د خاش په ولسوالۍ کې څه ناڅه وه چې هغه هم د بینه ولاړه. زموږ په اند خو صفر ته رسېدلی. ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، زلمي ژړې. سلام علیکم استاد، خیرت ده؟ شکر خپله ښه یې جوړې. کوم ځای نه راغلی استاد محترمه؟ کندهار نه. کندهار نه راغلی. چېرته ځئ؟ کابل ته. نوم دې څه شی ده وروره؟ نوم مې دانشیار. پلار نوم؟ پلار نوم مې ملنګ یار. ملنګ یار. و بخشش کوئ دغلته موږ یو چک پین لرو، دغلته به یو تلاشي ورکړئ، بیا لاړ شئ که خفه کېږئ نه. نه ولې خفه کېږي؟ خیر همدغسې تاو شئ، دغسې ښکته شئ، داسې لاندې جي کې قومندان صاحب ولاړ دی. د غرونه درې ټولې پراته یې په لمن دي سرتیري ستوري، پراته یې په لمن دي سرتیري. ودروه استاذه، ګل کا موټر دی، ګل کا چک والا کلی روچ. ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري، سرتیري ستوري. ملي قهرمانان دي رښتوني اتلان دي، زمونږ پوله ساتي ځواکونه سربازان دي، زمونږ پوله ساتي ځواکونه سربازان دي، ویاړلي بریمن دي سرتیري ستوري، ویاړلي بریمن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري، سرتیري ستوري. ګلونه ښایستونه ګټې د ولس زړونه، څېرې مبارکې د بخت قدمونه، څېرې مبارکې د بخت قدمونه، له هر څه برخمن دي سرتیري ستوري، له هر څه برخمن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري، زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو لسیزو کې په هیواد کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په لسګونو داخلي او بهرنیو ادارو او بنسټونو شتون سربیره د روږدو شمیر میلیونونو ته رسیدو چې له نیکه مرغه اوسمهال د یادې ستونزو څرک 99 سلنه له منځه تللی. موږ خپل پلان 15 کلن جوړ کړی دی. د دې لپاره موږ اوس هم څو لارو باندې کار کوو. یو هغه لارې چې قاچاقبران د هغو څخه په خفیه ډول باندې استفاده کوي، د هغو دپاره موږ ډېر ټینګ اقدامات کړي دي. هغه لارې مو اوس پوښلي دي چې نشي څوک کولی چې د مخدره توکي د قاچاقي لارو څخه انتقال کړي. دا هم موږ د دې مخنیوي دپاره اوس نوي اقدامات ډېر په جدیت باندې روان کړي دي. دوهم موږ هغه قاچاقبر لیستونه جوړ کړي دي په ولایاتو کې چې کوم خلک قاچاقبر دي،
د هغو معلومات مو پیدا کړی دی چې دغه سړی قاچاقبري کوي، دغه سړی قاچاقبري کوي. د دې لیستونه اوس موږ جوړ کړي دي، نوي په دې باندې اخته یو او چې هغه قاچاقبر بیا موږ ونیسو او د کار اسې واچو. همدارنګه موږ په ټولو ولایاتو کې کمیټې جوړې کړلې د والي صاحب په سرپرستۍ باندې چې هغه به مخکې در دې چې خلک تاریخ کړي دغه مخه به نیسي او خلکو ته به پوهاوی ورکوي. په دې اړه موږ په افغانستان کې یو ډېر ښه لاسته راوړنه لرو، ډېر مثبت کار وسو. همدارنګه موږ خپله د هماهنګۍ ریاست لرو، د هغه په ذریعه باندې د حج او اوقافو د وزارت سره، د اطلاعات و کلتور د وزارت سره، د مختلفو وزارتونو سره موږ د هماهنګۍ لرو چې هغه د دې په هکله خلکو ته پوهاوی ورکړي، د پوهنتونونو د لارې، د ډاکټرانو د لارې، د منابرو د لارې چې په هره طریقه کېږي چې خلک د دې ته هغه په ضررو باندې پوه شي او نور د دې څخه لاس واخلي. نو موږ په هر بخش کې تر اوسه پورې خپل کار ته وده ورکړې ده، زیات کړی مو دی. همدارنګه د محتاجینو دپاره اوس موږ په بعض ولایتو کې نوي مرکزونه فعاله کړل، لکه په غور کې موږ اوس یو نوی مرکز فعاله کوي، په دایکنډي کې هم فعاله کوي. همدارنګه اوس په جلال آباد کې موږ پریوات مرکز باندې کار کوو چې دا به جوړېږي، تقریبا هغه د 3-4 زرو محتاجینو ظرفیت لري. نو داسې زموږ فعالیت روزمره زیاتېږي، کم سوی نه دی. باچاهي دا ده چې د خپل ولس پر زړونو وشي، نه چې په زور باندې پر کلیو او ښارونو وشي. باچاهي دا ده چې د خپل ولس پر زړونو وشي، باچاهي دا ده چې د خپل ولس پر زړونو وشي. د ازادۍ به مو هېڅوک له لاسه ونه باسي، د ازادۍ به مو هېڅوک له لاسه ونه باسي. رښتینی تګ چې د شهید پر قدمونو وشي. گفتن نمیتونیم که کار قسمت تقدیر بوده. البته که این اشتباه از خودمون بوده که اشتباه انجام دادیم و رو آوردیم به این عمل بعد و انشاءالله که امروز صحتیاب هستیم و این دوستایی هم که شما در اینجا میبینین، اول به برکت خدای پاک، دوم به برکت امارات اسلامی افغانستان اینا صحتیاب شدن و دوباره به طرف فامیلای خود برمیگردن. امروز نفیق نوال سر خوردیم دیگه. ما فکر کردیم که در یک دود نخواد معتاد شوی و یک دم دود زدیم و نمو بود که کش موقت. انشاءالله که میگن مجاهدین امارات اسلامی افغانستان محیط پاک کرده، ساقی‌ها را گرفته تمام شد. شهیدا دا چې د خپل ولس پر زړونو وشي، باچاهیدا دا چې د خپل ولس پر زړونو وشي. د ازادۍ به مو هېڅوک له لاسه ونه باسي، د ازادۍ به مو هېڅوک له لاسه ونه باسي. رښتینی تګ چې د شهید پر قدمونو وشي. 2 سال معتاد بودم، این فضل از خدا جور شدیم. حالا که می رفیقای بعد گشتیم که می با گفت پدر مادر نکردیم، بازیگوشی کردیم، در می عمل بعد آغشته شدیم. حالا تشکر از امارات اسلامی میکنیم که ما را جان ما را سالم کرد، خدمت کرد. خیر ببینید شما. تقریبا 1 سال میشد که عملی شیشه بودم دیگه. جمعوری امارات اسلامی افغانستان ما را گرفتار کرده بود در کمپ فینیکس. 4 ماه میشه که بیشتر هستم. ان شاء الله صحتمند تایت و رایت هستم. خداوند پاک امارات هم خیر بد. ستاسو مننه چې زموږ غږ مو خپل هیوادوالو ته ورسولی. بیا هم ستاسې د لارې موږ ټولو هیوادوالو سره خواهش کوو، غوښتنه کوو چې دا یوازې په یوه اداره باندې نه کنټرولېږي. دلته 40 کاله دا آزاد چلېدلي دي، خلک ډېر په عادي شکل باندې د دې څخه استفاده کوله. نو اوس چې ټول لاس سره ورنکړو، که علما دي، که ډاکټران دي، که د علاقې سپین ږیري مشران دي، او د هرې کورنۍ یو مشر چې دی، چې دا ټول لاس سره ورنکړو، د دې مخه به نه نیول کېږي. او که ټول سره یو سو، که چیرې په کوم ځای کې بعضې خلک بیا هم غلط استفاده کوي یا دا کوي، نو هغه باید موږ ته راوښیي چې موږ یې ونیسو او محاکمو ته یې وسپارو. نو د ټول ولس دا غوښتنه ده چې په دې کې زموږ سره وژه پر وژه ودرېږي او زموږ سره